تازه خبر د طالبانو ځپلو لپاره کندهار ولایت ته د خوست کې پیپ ځواکونه رسیدلي دي. د خوست ولایتي قواوو کې پیپ سلګونه سرتیري کندهار ولایت ته د چڼیزو عملیاتو په موخه ورسېدل. د خوست ولایتي قواوو اتل سرتیري د کندهار ښار شاوخوا سیمو او د سپین بولدک د تصفیې په موخه یاد ولایت ته رسیدلي دي چې ډېر ژر به هوایي ځواک په ملتیا نجس دښمن په ګونډو کړي. دغه سلګونه سرتیري چې په نوي او مجهزو وسلو سمبال شوي دي، موخه یې یوازې په کندهار ولایت کې د ګډو ځواکونو په ملتیا د طالبانو او د هغوی د ملاتړو بهرنیو جنګیالیو له منځه وړل او د سیمو تصفیه ده. د کندهار ولایت اوسیدونکو ته ډاډ ورکول کیږي چې ستاسو زړور سرتیري خورا لوړ مورال لري او ډیر ژر به لاسپوڅی دښمن په ګونډو کړي او اجازه به ورنه کړي چې ستاسو په ژوند وګواښوي. کندهار د میړنیو او اصیلو افغانانو کور دی او دا کور به ډیر ژر د وحشي دښمن له شتون څخه پاکیږي. د خوست ولایتي قواوو زړور سرتیري چې د جګړې په ډګر کې له پیاوړو تکتیکونو برخمن دي، د خوست سربیره د هیواد په ځینو نورو ولایتونو کې هم د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د جګړې بریالۍ تجربې لري چې تل په دې برخه کې ګڼې لاسته راوړنې هم لرلې دي. کندهار کې هم د عملیاتو یوازینۍ موخه د وسلوالو ځپل او د دې ولایت اوسیدونکو ته د یو هوسا چاپیریال رامنځته کول دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ د سره او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.